سلامونه ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. یو ځل بیا په دغه نوي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته غواړم چې څنګه کولی شو سی وي جوړه کړو. دوستانو، هر کله چې تاسو کوم جابس ته اپلای کوئ نو هلته تاسو نه سی وي غواړي. دوستانو، نو تاسو ته د سی وي ضرورت کېږي، تاسو باید یوه سی وي ورته جوړه کړئ. نو په دې ویډیو کې تاسو ته زه د سی وي جوړولو پوره طریقه ښایم. بالکل په وړیا ډول جوړیږي، تاسو نه هیڅ مصرف هم نه پرې راځي. بالکل پروفیشنل ښایسته سی وي تاسو جوړولی شئ. د سی وي جوړولو لپاره دوستانو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. تاسو باید پلی سټور ته راشئ. پلی سټور باندې هم چې کله کلیک کړئ دوستانو، تاسو په سرچ کې کینوا په نوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو، سمه ده دوستانو، په اپلیکیشن کې به تاسو کینوا په نوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کینوا تاسو وینئ دوستانو، ما دغه سرچ کړ، دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو وینئ ما تیار ډاونلوډ کړی ده. تاسو په دغه کینوا اپلیکیشن چې دوستانو ته دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. بیا به راشئ دوستانو، دا اپلیکیشن به اوپن کړئ. چې کله مو اپلیکیشن اوپن کړ دوستانو، ښه دوستانو تاسو وینئ ما اپلیکیشن را خلاص کړ. اوس په دې کې د سی وي جوړولو طریقه زه تاسو ته ټوله ښایم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو ته په راتلونکي کې همدغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ چمتو کړو. ښه دوستانو تاسو وینئ موږ ته کینوا اپلیکیشن را خلاص شو. اوس راځو دوستانو په دې کې موږ سی وي جوړوو. را به شئ دوستانو تاسو سرچ ته به تاسو راشئ. دوستانو، په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ سی وي. سمه ده. د هر څه لپاره تاسو چې سی وي جوړوئ هغه بیا ورته ولیکئ. مثلا که د مارکیټینګ لپاره سی وي جوړوئ یا د ګرافیک ډیزاین لپاره، مثلا زه غواړم ګرافیک ډیزاین لپاره سی وي فار ګرافیک ډیزاین. سمه ده، دا زه ورته لیکم دوستانو، ګرافیکس ډیزاین. دا ما سرچ کړ دوستانو. تاسو ته به دلته اوس ډېرې سی ویګانې راواوړي. دوستانو، تاسو وینئ دوستانو دومره ډېرې سی ویګانې تاسو ته راواړولې. په دې کې چې هر یوه ستاسو خوښه شوه دوستانو، تاسو کولی شئ چې هغه ایډیټ کړئ، هغې کې خپل عکس ولګوئ، خپل نوم، خپل ټول معلومات چې دي دوستانو هغه پکې شریک کړئ. زه راځم مثلا په دې کې یوه سی وي رااخلم. دوستانو تاسو وینئ دوستانو ډېرې سی ویګانې دي په دې کې، تاسو چې هره یوه خوښه وي هغه پکې ځان ته جوړولی شئ. دوستانو سمه ده. زه راځم دوستانو دغه یوه سی وي رااخلم. دوستانو تاسو وینئ دغه سی وي ما راواخیستله. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، تاسو ته به اوس همدغه سی وي راواوړي. په دې سی وي کې دوستانو تاسو به یوازې خپل عکس چینج کوئ، نوم او نور معلومات چې کوم دوستانو دغه تاسو پکې چینج کړئ. نور سی وي دغه چې ده دوستانو تاسو ته تیاره جوړه کړی شوې ده، په دې به تاسو نور څه کار نه لرئ. دغلته دوستانو عکس چینج کیږي. تاسو وینئ دوستانو په دې به کلیک وکړئ، همدغه عکس باندې په عکس باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو دا به ډیلیټ کړئ له دې ځای څخه. سمه ده، دغه عکس به ډیلیټ کړئ له دې ځای څخه. سمه ده. بیا به راشئ دوستانو دغه پروفایل برخې ته. پروفایل برخې به دوستانو تاسو یو څه ورته ولیکئ، مثلا که نوم ورته لیکئ خپل، یا خپل ایج ورته لیکئ، زده کړې څومره مو کړي دي هغه ورته لیکئ. دلته دوستانو تاسو ورته لیکلی شئ ایجوکیشن هیسټري، په دغه ځای کې ورته لیکلی شئ. لینګویج کې دوستانو تاسو ورته ژبې لیکلی شئ چې څومره ژبې ستاسو یادې دي، پښتو، دري یا انګلیش، هغه ورته لیکلی شئ دلته. او لاندې په کانټیکټ انفارمیشن چې دوستانو په دې کې هم تاسو خپل معلومات ورکولی شئ. مثلا که ایمیل ورکوئ دلته یا د ټلیفون شماره ورکوئ، په همدې باندې یوازې کلیک کوئ دوستانو، بس دا کټ کوئ، تیر دغسې ترې کټ کوئ دغه، او خپل شماره دغسې ورکوئ دوستانو. صحیح ده، دغسې خپله شماره ورته ورکوئ. نو تاسو سره به دغسې خپله شماره ایډ کیږي دلته. سمه ده دوستانو. او دغلته سکیل ته به راشئ، دا خو همدغسې پرېږدئ سکیل دلته صحیح دي همدغسې. او ورک ایکسپیرینس دلته تاسو څومره کاري تجربه لرئ هغه به دلته ورته ولیکئ. سمه ده دوستانو، دا په اسانه سره لیکل کیږي. نور څه کار نه غواړي دوستانو. صحیح ده، نور څه کار نه غواړي. دوستانو تاسو وینئ سی وي زموږ جوړه شوله، خو یوازې عکس پاتې ده چې په دې کې موږ یو عکس ولګوو. تاسو په دې کې خپل عکس ولګوئ. دوستانو د عکس لګولو لپاره به تاسو راشئ، په ګالري باندې به کلیک وکړئ. لاندې تاسو وینئ ګالري، په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، له ګالري څخه به یو عکس ورته راواخلئ.
زه راځم یو عکس ورته رااخلم ګالري څخه او دلته یې ورته لګوم دوستانو. سمه ده. تاسو وینئ دوستانو ما عکس راواخیسته، ورته تاسو به راوړئ دغه عکس دلته د ګول دایرې باندې به دغسې سم کړئ دوستانو. سمه ده. ستاسو عکس به دغسې ورته ولګېږي. تاسو وینئ دوستانو دغه عکس دلته سیم ټو سیم ولګېده. څومره ښایسته سی وي جوړه شوه دوستانو. تاسو ته ښکاري دغسې خپل سی وي جوړولی شئ تاسو کله چې تاسو کومې ادارې ته د جابز لپاره اپلای کوئ نو هغوی تاسو نه سی وي غواړي. دغه سی وي چې د دوستانو تاسو په دې اپلیکیشن کې سی وي جوړوئ ډېره ښایسته پروفیشنل سی وي په دغه اپلیکیشن کې جوړېدای شي دوستانو. نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ.